بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې روغتیا او سوکالي زموږ یوازینۍ هیله ده. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 12 ټولګي 15 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم چې د دې لوست عنوان دی د اروماتیک مرکباتو نوم ایښودنه. مخکې دې چې د اروماتیک مرکباتو نوم ایښودنه باندې خبرې وکړم، نو د دې درس په پای کې تاسو نه مو هیله دا ده چې د دې مرکباتو نوم ایښودنه په پوره ډول زده کړئ، پریکټس وکړئ. کیدای شي موږ د اروماتیک مرکباتو ټول مرکبونه ونه شو کولی تاسو ته دلته تشریح کړو. تاسو خپل کتابونه مطالعه کوئ تر څو کوم هغه مهم مرکبات چې دي هغه تاسو هم معمولي نوم او هم یا سیستماتیک نوم زده وي. موږ په تیر درس کې د اروماتیک مرکباتو لومړی مرکب بنزین جوړښت په اړه خبرې کړې وې چې بنزین د اروماتیک مرکباتو لومړنی مرکب دی. په لومړی ځل د مایکل فارادې لخوا کشف شو. د عمومي فرمول یا مالیکولي فرمول یې C6H6 دی. جوړښتیز فرمول یې د کیکولي په واسطه وړاندې شو. کیکولي چې کوم فرمول وړاندې کړی و وروسته د ځینو کیمیاپوهانو په لخوا رد شو، نو په 3 دلیلو باندې چې هغه دلیلونه مو هم تاسو ته تشریح کړي وو. یو دلیل دا و چې بنزین تعویضي تعامل کوي او سایکلو هیکزاتراین چې و هغه کوم فرمول چې کیکولي وړاندې کړی و هغه جامع تعامل ترسره کولی شي. همدارنګه د بنزین او د هیکزاتراین ترمنځ تفاوت دا و چې کله وسوځول شي نو هیکزاتراین ډېره تودوخه جوړوي او بنزین لږ اندازه تودوخه جوړوي. همدارنګه موږ ویلي چې بنزین sp2 هایبرید لري او د ولانسي زاویې 120 درجې ده. نو په هغې کې موږ د هیوکل قانون مو هم تاسو ته تشریح کړی و چې د هیوکل قاعدې په واسطه موږ د پای الکترونونو تعداد محاسبه کوو چې د نفتالین او بنزین ما محاسبه کړی وه او د انتراسین مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه. خدای دې وکړي چې هغه مو حل کړې وي او خپل کتابچو کې مو لیکلي وي. دا دی اوس د اروماتیک مرکباتو نوم ایښودنه کوو. د اروماتیک مرکبات چې دي دوی ډېر کارونه لري زموږ په ژوند باندې. یعنې کوم مرکبات چې د اروماتیک مرکباتو د کورنۍ څخه دي، کوم تعویضونه چې لري، یعنې معاوضې چې پکې ناست دي، دوی هر یو زموږ په چاپیریال کې ډېر کارونه لري. یعنې هم معمولي نوم ورته ایښودل شوی، هم سیستماتیک. دغه مرکبات اکثرا په دوا جوړونه کې، همدارنګه د رنګونو په جوړونه کې یا د عطرونو په جوړونه کې د مرکبات څخه ګټه اخیستل کیږي. نو د دوی نوم ایښودنې لپاره یو خو معمولي نومونه دي چې ورته کیښودل کیږي، خو موږ غواړو د دې هغه سیستماتیک یا قبول شوي نوم په ټوله نړۍ کې چې آیپاک سیستم دی، په هغه سیستم باندې نوم ایښودنه ورته وکړو. د اروماتیک مرکباتو نوم ایښودنه کې لومړی د معاوضې نوم، وروسته د بنزین نوم. کله چې معاوضې د یوې څخه دوه وي، یعنې دلته بیا که معاوضه دوه وي نو د معاوضې موقعیت هم ذکر شي. همدارنګه د اورتو، میتا او پارا مختاړی ورته ذکر کیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ فکر وکړو چې دغه د بنزین حلقه ده، د بنزین مرکب یو هایدروجن د میتایل سره تعویض شوی،
یعنی د میتایل سره تعویض شوی د ده نوم موږ څنګه ږدو. دلته وایو چې میتایل بنزین او که چیرې دغه معاوضه مثلا هالوجن وي نو یا کلورین برومین ایودین دلته هم موږ لومړی د معاوضې نوم کلورو وروسته د بنزین نوم ورته کیږدو، یعنی میتایل بنزین یا کلورو بنزین. موږ د دغه طریق باندې که چیرې هر تعویض وي، مثلا که یو هایدروجن د بنزین د الکایل د هر رادیکال سره یا د هالوجنونو یا د نایتریت یا نایترایت د سلفر همدارنګه د هایدروکسیل سره تعویض شوی وي نو هغه ځان ته ځانګړی نوم لري. د مثال په ډول که چیرې موږ د بنزین حلقه په نظر کې ونیسو، د بنزین دغه حلقې یو هایدروجن که چیرې د ایتایل سره تعویض شوی وي نو د ده نوم لیکو چې ایتایل بنزین. خو که چیرې دغه معاوضې مثلا د یوې څخه زیاتې وي نو د هغو نوم ایښودنې ته بیا موږ د اتوم د معاوضې موقعیت د کاربن په حلقه باندې هم باید ذکر کړو. د مثال په ډول که چیرې د بنزین دغه کړۍ یا حلقه دلته د C2H5 همدارنګه د C2H5 سره تعویض شوي وي دوه هایدروجنونه، نو موږ دلته لومړی دغه د بنزین د حلقې کاربنونو ته شماره ولیکو چې یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، یعنې شپږ کاربونه د بنزین په حلقه کې دي. نو موږ د دغه مرکب د نوم ایښودنې لپاره لیکو چې یو، دوه، دای ایتایل بنزین، یا ورته لیکو چې دغه معاوضې چې دي د دې ترمنځ کوم فاصله نشته، یعنې دواړه څنګ په څنګ دي، دغه معاوضې ته موږ وایو چې اورتو دای ایتایل بنزین. که چیرې دغه معاوضه یو په منځ کې، یعنې یوه معاوضه په لومړني کاربن کې وي، بله معاوضه په دریم کاربن کې وي، نو د هغه نوم ایښودنه به څنګه کېږي؟ یعنې یوه معاوضه دلته وي C2H5 او یوه دلته وي چې C2H5. کله چې موږ دغه یعنې اړین بولو چې دلته د کاربنونو په سر شماره ولیکو، تاسې ګورئ چې دغه معاوضې څنګ پر څنګ نه دي، نو دلته لیکو چې مثلا یو، درې، دای ایتایل بنزین. ورته لیکلی هم شو چې میتا دای ایتایل بنزین. همدارنګه که چیرې دغه معاوضه مخامخ وي، یعنې لیکلی شو چې یعنې د کاربن د بنزین دغه کړۍ د چیرې په نظر کې ونیسو، دلته C2H5 وي او دلته C2H5 وي. نو که چیرې موږ دلته نمبر ولیکو یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، نو دلته لیکو چې
یو څلور دای ایتایل بنزین او یا لیکلی شو چې پارا دای ایتایل بنزین. یعنی هغه سیستماتیک نوم ایښودنه د بنزین یا د اروماتیک مرکباتو لپاره په دې ډول کیږي. خو د اروماتیک مرکباتو ډیری کوم مرکبات چې دي معاوضې تغییر لري نو هغه معمولي نومونه هم لري چې وروسته به پرې وغږیږو. دا پاک کړه. یعنی که چیرې موږ د بنزین حلقې یو هایدروجن د هایدروکسیل ګروپ سره تعویض شوی وي نو دته هغه معمولي نوم یې چې دی فینول وایي او هایدروکسي بنزین سیستماتیک نوم دی. موږ مخکې یو مرکب لیکلی وه چې بنزین کړی وه دلته میتایل مناسب کړی وه چې دغه مرکب ته تولوین هم وایي. تولوین یعنی د تولوین نوم معمولي نوم دی او سیستماتیک نوم یې میتایل بنزین دی. که چیرې موږ د دغه مرکب څخه چې د بنزین حلقه CH دوه وي یوه ازاده رابطه ولري نو دته بنزایل وایي. یعنی یو رادیکال غوندې جوړیږي یعنی د بنزین یو هایدروجن د لومړی د میتایل سره تعویض شوی وروسته دغه میتایل څخه هم یو هایدروجن لرې شوی نو دته بنزایل وایي. دغه بنزایل که چیرې مثلا دلته کلورین وصل شي یعنی د بنزین حلقه CH2Cl دته بیا بنزایل کلوراید وایي. د دې مرکبات ډیر دي. ستاسو کتاب کې یو جدول راغلی د 12م ټولګي په دې بخش کې چې هم معمولي نوم دی په 9 صفحه کې د دغه مرکباتو هم معمولي یا مروجه نوم دی چې کوم رواج دی په تجارت یا په صنعت کې همدارنګه سیستماتیک نوم او د دوی هغه کارونه چې په کوم ځای کې دا په کار وړل کیږي. نو د کورنۍ دندې لپاره مو دغه مرکبات ټول په کتابچو کې ولیکئ. نومونه باید ستاسې حفظ وي. کله چې د بنزین حلقه د هر موضوع سره یو ځای کیږي د هغې معمولي نوم سیستماتیک نوم او د کارونې ځای تاسو باید حفظ وي. دا ستاسو لپاره ګټه دا لري چې په کانکور کې ځینې مرکبات د دغه جملې څخه راځي تاسو نه سیستماتیک نوم او همدارنګه مروجي نوم پوښتنه کوي یا د کارونې ځای پوښتنه کوي نو ستاسې باید هغه زده وي. مونږ د اروماتیک مرکباتو نوم ایښودنې په اړه چې مونږ کوم خبرې وکړې نو که چیرې بنزین کې د بنزین مرکب یو هایدروجن تعویض شوی وي نو دغه معاوضې نوم وروسته د بنزین نوم ذکر کیږي. که چیرې معاوضه یوه وي چې ما مخکې مثالونه درکړل لکه دلته دغه معاوضه چې ده
میتایل دی، میتایل او د بنزین نوم ورته اضافه کیږي. او که چیرې معاوضې دوه وي نو هلته د معاوضې موقعیت د اتومونو د کاربن د اتوم شمیر همدارنګه د میتا اورتو پارا موقعیت باید هم ذکر شي. نو خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي، کورنۍ دنده مو هم درک کړه. نو ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.